قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د 2021 میلادي کال جنوري د میاشتې 14 نیټه او د چهارشنبه ورځ ده. د ډیلی دی او تاسو د آل انډیا رادیو د بهرنۍ خپرونو پښتو څانګې ته غوږ یاست. زه حکمت الله نوریم او تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په پایل کې هم د خبرونو سرټکی. د هند او بنگلاديش پولیس د ترهګریزو فعالیتونو پر وړاندې خپل کار لا زیاتوي. د هند د دفاع وزارت سکرټر د خپل ویتنامي سیال سره د هندستان او ویتنام دفاعي امنیت د خبرو اترو 14 پړاو مشري په غاړه لري. هند د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اتو ټکو اجنډا وړاندې کړه. په هندستان کې له کووډ-19 څخه د بیا رغېدو کچه 9.51% ته لوړه شوې ده. چین د احتمالي پراخه کرونا وایروس ناروغۍ کنټرول لپاره ګامونه کړندي کوي او په مرکزی اسپانیا کې د واوري طوفان وروسته د سانټیګریډ په کچه -25 درجې تودوخه ثبت شوې. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. د هند او بنگلاديش پولیس ځواکونه به د نړیوالو ترهګرو ډلو او له حکومتونو د تښتېدلیو مجرمینو په شمول د ترهګرۍ په وړاندې خپل کار ته وده ورکړي. دا پریکړه پرون د هند او بنگلاديش د پولیسو د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو په جریان کې وشوه. دواړو لوریو د دوه اړخیزو همکارۍ پر دوام خبرې وکړې او پریکړه یې وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیسو ځواکونو اړیکې د لا پیاوړې شي. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې ټاکل شوی د پولې په سر د کتنې پوستې به د وخت او اغیزمن مدیریت او موجوده ترهګرۍ سره د مبارزې رامنځته کوونکو ننګونو ته د ځواب ویلو لپاره رامنځته شي. وزارت ویلي چې دواړه خواوو هوکړه کړې چې د نړیوالو ترهګرو په ګډون به د ترهګریزو سازمانونو او نورو تښتېدونکو مجرمینو په وړاندې په ګډه خپل کار ګړندی کړي. دواړو لورو د ټاکل شویو پوستو له لارې په وخت سره د استخباراتي معلوماتو او نظرونو شریکولو اړتیا هم تکرار کړه. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري په سیمه کې د بلواګرو ډلو پر وړاندې د یو بل د روانو اقداماتو ستاینه کوي. د غونډې په جریان کې د پولې پورې غاړې جرمونو سره د مبارزې لپاره د همغږۍ د لا پراخېدو په اړه هم خبرې وشوې. همداراز د مخدره توکو قاچاق، د هند د اسعارو جعلي نوټونو، د وسلو او مهماتو او انساني قاچاق پر مخنیوي هم خبرې وشوې. یا د خبرو اترې په راتلونکي کې د ټولو امنیتي ننګونو د حل لپاره د دواړو خواوو د لا زیاتې همکارۍ په ډاډ سره پای ته ورسېدې. د هند د دفاع وزارت سکرټر اجي کومار د سه شنبه په ورځ د هند او ویتنام دفاعي امنیت خبرو اترو کې د خپل ویتنامي همکار جنرال نیګوین چیوین د ویتنام د دفاع وزیر مرستیال سره غونډه وکړه. د مجازي تعامل په جریان کې دواړو د کووډ-19 له کبله د وضع شویو محدودیتونو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په روانه دفاعي همکارۍ خوښي څرګنده کړه. د خبرو اترو په جریان کې د دفاع وزارت سکرټر او د دفاع وزیر مرستیال پر هغه عملی پلان باندې نظریات تبادله کړل چې د 2020 کال دسمبر په میاشت کې د لومړي وزیر نریندر مودي او د ویتنام د لومړي وزیر نیګوین ژوان فوچ ترمنځ په وروستي مجازي غونډه کې وروستی شوی و. د دفاعي همکارۍ پر نویو برخو هم خبرې وشوې او دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ په ډیریدونکو دفاعي اړیکو خوښي څرګنده کړه. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر ایس جے شنکر د ترهګرۍ له ګواښ سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د اتو ټکو یو کاري پلان وړاندیز کړ. هغه وویل شورا باید د ترهګرۍ پر وړاندې د دوی په مبارزه کې دوه ګوني معیارونو ته پام ونه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ترهګریزو اعمالو له امله نړیوالې سولې او امنیت ته د ګواښونو په اړه په آزاد بحث کې د وینا پر مهال ډاکټر جے شنکر وویل چې د وبا له امله اقتصادي ناڅرګندتیا د افراطي افکارو ایډیالوژۍ د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې ډیره اساسه ګرځېدلې. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې کووډ-19 د نړۍ لپاره د ترهګرۍ اندېښنې لا پسې پراخه کړې دي. ډاکټر جے شنکر زیاته کړه چې ښه او بد ترهګر نشته. هغه ټینګار وکړ هغه څوک چې دا ډول توپیرونو ته تبلیغ کوي یوه اجنډا لري او څوک چې ترهګر پالي او ساتي په هماغه کچه مجرم دی. هغه د شورا له غړو وغوښتل چې د ترهګرۍ پر وړاندې متحد ودرېږي. د بهرنیو چارو وزیر ټولو غړیو هیوادونو ته غږ وکړ چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په نړیواله کچه دوی ته مخ مسؤلیتونه پوره کړي. هغه وویل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په رژیم کې د اشخاصو او ادارو نوملړ او نوملړ کول باید په معقول ډول ترسره شي، نه د سیاسي او مذهبي کتنې له مخې.
د هندوستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د پارلماني مشورتي کمیټې غونډه له 2021 تر 2026 کال پورې د نوې بهرنۍ سوداګرۍ پالیسۍ په موضوع جوړه شوه. غونډه د سوداګرۍ او صنایعو وزیر هردیپ سنگھ پوری په مشرۍ ترسره شوه او د پارلمان غړو او د وزارت لوړپوړو کارکونکو کې برخه اخیستې وه. د غونډې په جریان کې خبر ورکړل شو چې د بهرنۍ سوداګرۍ نوې پالیسي به د 2021 کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د 15 کلونو لپاره پلي شي. دغه پالیسي به هڅه وکړي چې هندوستان د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې یو مخکښ هیواد کړي او د سوداګرۍ او صادراتو د خدماتو له لارې به د ودې او کارموندنې لپاره همغږي رامنځته کړي چې هندوستان د 15 ټریلیون ډالر اقتصاد درلودلو موخې ته ورسي. د بهرنۍ سوداګرۍ پالیسي د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې تر 2020 کال پورې پلي شوه او د کووډ-19 وبا له امله هماغه پالیسي د یو نور کال لپاره هم وغځول شوه. په هندوستان کې له کووډ-19 څخه د بیا رغېدو کچه 9.51 سلنې ته لوړه شوې. په تیرو 24 ساعتونو کې ټول ټال 17,819 د کووډ-19 ناروغان روغ شوي دي. د روغ شویو کسانو ټول شمیر 10,109,000 ته لوړ شوی دی. د روغتیا وزارت ویل د پیښو اوسنی شمیر د ټولو مثبتو پیښو یوازې 2.04 سلنه جوړوي. دا مهال په هیواد کې د فعالو پیښو ټول شمیر 2,14,000 دی. په تیرو 24 ساعتونو کې د 15,988 پیښو د ثبت راپور هم ورکړل شوی دی چې په دې سره په هندوستان کې د ټولو مثبتو راپور ورکړل شویو پیښو شمیر له 10,415,000 څخه واوښت. وزارت ویل چې اوس مهال په هیواد کې د مړینې کچه 1.44 سلنه ده چې دا په نړیواله کچه یو له ټیټو کچو ده. په تیرو 24 ساعتونو کې د 202 مړینو راپور هم ورکړل شوی دی چې په دې سره د مړو ټول شمیر 51,590 ته ورسید. چین د احتمالي پراخه کرونا وایروس ناروغۍ کنټرول لپاره ګامونه ګړندي کوي. چین د پلازمینې بیجینګ په شاوخوا سیمو کې د هیبي ولایت لانګفینګ ښار کې بندیز پلی کړو. بیجینګ د ناروغۍ د ودې له کبله د ګاونډي ولایت لوی لارې هم وتړلې. د گاوند ولایت د 3 ښارونو شاوخوا 22 میلیونه وګړي د سه شنبه په ورځ د نوي کرونا وایروس د خپرېدو د ویرې له کبله تر بندیز لاندې شول. د هیبي ولایت چارواکو د سه شنبه په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل په 3 ښارونو کې پرته له اړین کار درلودلو موټر او خلکو ته د تګ اجازه نشته. د جنوري له 2 نیټې راهیسې هیبي ولایت د سه شنبه تر ورځې پورې د کووډ-19 د 326 پیښو راپور ورکړی دی. د نویو پیښو ډیری برخه د ولایت په مرکز شاژیاژینګ کې ثبت شوی، کوم چې د جمعې په ورځ تړل شوی بڼه غوره کړي ترڅو د وایروس خپرېدو مخه ونیسي. د وبا د بیا پیل سره سم د 15 ولایتونو څخه شاوخوا 103 د روغتیا پاملرنې متخصصین د ځایي طبي کارمندانو سره د مرستې لپاره شاژینګ ته رسیدلی، کوم چې د سه شنبه په ورځ د ښار په کچه د نیوکلیک اسید ازموینې دوهم پړاو پیل کړ. د ایټالیا تر ټولو پیاوړي مافیا ډلې سلګونه تورن غړي د لسیزو په جریان کې د دې هیواد تر ټولو لوی تنظیم شوی جرمي محکمه کې د عدالت سره مخ دي، کومه چې نن پیل کیږي. 355 شکمن مجرمین او فاسد چارواکي د ایډرنګیټا ډلې په اړه د اوږدې پلټنې په تعقیب تورن شوي وو. تمه کیږي چې له 900 څخه ډیر شاهدان به شواهد وړاندې کړي او د دوی په دوسیه کې وژنې، د مخدره توکو قاچاق، غلا کول او د پیسو مینځل شامل دي. دا محکمه به د کالابیرا سویلي حوزې کې په یوه ځانګړې شوې ودانۍ کې ترسره شي، کومه چې د انډرنګیټا حوزې په زړه کې پرته ده. په مرکزی اسپانیا کې خلک په داسې حال کې د سخت یخنۍ سره مخ شوي چې د اونۍ په وروستیو کې درنه واوره ورېدلې. د مادرید په ختیځو غرونو کې په مولنا دی اوروګون او توویل کې د تودوخې کچه -25 ته رسېدلې چې دا په تیرو 20 کلونو کې د اسپانیا تر ټولو سړه شپه وه. چارواکو د ډیر عمر لرونکو وګړو ته خبرداری ورکړی چې په کور کې پاتې شي او لږ تر لږه 2 کسان د سړې هوا له امله مړه شوي دي. فلمونه طوفان، ژوره واوره، یخ ته اړولې او ترانسپورت یې هم ګډوډ کړی دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونو په پای کې یو ځل بیا د مهم او وروستیو خبرونو سرټکي واورئ. د هند او بنگلاديش پولیس د ترهګریزو فعالیتونو پر وړاندې خپل کار لا زیاتوي. د هند د دفاع وزارت سکرټر د خپل ویتنامي سیال سره د هندوستان او ویتنام دفاعي امنیت د خبرو اترو 14 پړاو مشري په غاړه لري. هند د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د 8 ټکو اجنډا وړاندې کړه. په هندوستان کې له کووډ-19 څخه د بیا رغېدو کچه 9.15 سلنې ته لوړه شوې.
چین د احتمالي پراخه کرونا وایروس ناروغۍ کنټرول لپاره ګامونه ګړندي کوي او مرکزی اسپانیا د واورې طوفان وروسته د سانټیګریډ په کچه -25 درجې تودوخه ثبت کړې. د خبرونو پای. ایزانو سواوره پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصره عنوان د هندستان په ګډه په افغانستان کې ټول سیاسي امکانات کارولو په حق کې دی. لیکنه د عبدالسلام جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. هندستان چې له افغانستان سره د تاریخي او کلتوري اړیکو پیاوړی بنسټ لري، په افغانستان کې یې د سولې او پخلاینې لپاره په داسې یو چاپیریال کې حاصل رامنځته کړي چې د غیر رهبرۍ مداخلې پرته د افغانانو مشرتابه، د افغانانو ملکیت او د افغانانو ارمانونه منعکس کوي. او نن هم په افغانستان کې په ګډه کار کولو لپاره ټول سیاسي امکانات کارولو په حق کې دی. دا د هند او افغانستان ترمنځ دوستانه گاونډي روابط دي چې افغان ولسمشر حامد کرزئی چې په 2014 کال کې یې د هند د نوي ټاکل شوي لومړي وزیر نریندر مودي د لوړې په مراسمو کې یې برخه اخیستې وه. او کله چې د افغانستان په هرات ولایت کې د هند پر سفارت برید وشو، نو د هغه ورځو د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف پښتون کې یې څرګنده کړه چې د هغه حکومت باور لري چې په پاکستان کې د لشکر طیبه په نامه ترهګرې ډلې په هرات کې د هند په سفارت حمله کړې ده. د دې پیښې په رڼا کې د افغانستان په اړه د هند د بهرني سیاست روحیه په سمه توګه د یو ښه ګاونډیتوب لپاره هیلې ته منسوب کېدی شي چې د بهرني لاسوهنو له امله د تروریزم له ګواښ څخه پاک وي او افغانستان د یو سوکاله او باثباته راتلونکي په لور پر مخ لاړ شي. له همدې امله هندوستان تمه لري چې د افغانستان په سیاسي ډګر کې ټول مشران یو ځای کار وکړي ترڅو د لږکیو په شمول د ټولو هیلې پوره شي. نړۍ په افغانستان کې د سولې، امنیت او هوساینې په وده کې د هند رول په رسمیت پیژني. متحده ایالات چې هلته تروریزم ته د دولتي تمویل ناوړه پایلو سره د مقابلې لپاره له پوځي اقدام څخه ډډه نه کوي، په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت او دیموکراتیکو بنسټونو په جوړولو کې یې د هند هوډ او ملاتړ ستایلی. په هندوستان کې د متحده ایالاتو وتلي سفیر کینټ ای جسټر د افغانستان بیا رغونې لپاره د هند هڅې ومنلې او ویل چې دا به نه یوازې سیمه ییز پرمختګ او ثبات ته وده ورکړي، بلکې د تروریستانو لپاره به خوندي پټنځایونه هم له منځه یوسي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد چې پروز کال هندوستان ته راغلی و، دا یې څرګندولو کې تذبذب ونه ښودلو چې متحده ایالات غواړي هند په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې فعال رول ولوبوي. د دې مستند شواهدو او لسیزو راهیسې د هند افغانستان اړیکو په رڼا کې افغانستان لپاره د هند دا خواهش له چانه پټ نه دی چې د لږکیو په ګډون د ټولو هیلې روښانه کوي. په متحده ایالاتو کې د سپټمبر د 11 نیټې حملې نه 19 کال وروسته د طالبانو او د ملي پخلاینې عالی شورا ترمنځ د افغانستان خبرې د سپټمبر په 12مه د قطر په دوحه کې پیل شوې وې چې پکې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جے شنکر د هند دریځ تکرار کړ چې په سیاسي ډګر کې ټولې کړۍ باید په افغانستان کې په ګډه کار وکړي. د دې څخه پس یو شمېر مشهورو افغان سیاستوالو هند ته سفر کړی چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر مارشل عبدالرشید دوستم، د ملي پخلاینې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله او جنرال عطا محمد نور شامل دي. په دې لیدنه کې د لومړي وزیر نریندر مودي، د بهرنیو چارو وزیر اس جے شنکر، د ملي امنیت صلاحکار ښاغلی اجیت ډووال، د بهرنیو چارو مملکتي وزیر ایچ وی شرنګلا او نور په ګډون د هند له لوړپوړو چارواکو او سیاستمدارانو سره د لوړې کچې لیدنې کتنې شاملې وې. په تاریخي ډول د هند او افغانستان اړیکو کچه د ایډیولوژۍ په پرتله خورا لوړه ده. تاریخ شاهد دی چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې خپل ملي او ژبني شناخت سره افغانستان وغولوي ترڅو د هند افغانستان ترمنځ ملي اړیکې ناکامه کړي، مګر په دې کې هیڅ کله بریالي نشو. پاکستان د هند او افغانستان سیمه ییزې پخلاینې او پرمختللي ګاونډیتوب څخه په دې وجه هم ډارېږي چې هغه پوهیږي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ملګرو ملتونو ته د پاکستان لاسرسي پر ضد یې رایې ورکړې وه. له بلې خوا هندوستان لا هم په افغانستان کې تر
ټولو لوی سیمایي تمویل کوونکی یا مالی مرسته برابرونکی هیواد دی. په افغانستان کې له یوې څخه ډېرې پرمختیایي پروژې د هند په مرسته عملي کیږي. د پارلیمان ودانۍ، بندونه او سړکونو جوړولو په شمول د هیواد زیربناو ته وده ورکولو لپاره ډېرې لویې پروژې بشپړې شوي. هند د افغانستان اوسني کرکټ ټیم لپاره په روزنه کې هم مهم رول لوبوي. منځني اسیا ته د هند لاسرسي د افغانستان له لارې ترسره کیږي او په دې کې پاکستان لا هم یو خنډ دی او افغانستان په دې خبر دی. په سیمه کې د هند زاړه ملګري هیله لري چې هند به په هر ممکنه ازموینه کې افغانستان یوازې پرې نږدي، حتی که دا د طالبانو پر وړاندې د متحده مقاومت خبر ولې نه وي. په افغانستان کې وضعیت تر دې حده بې ثباته دی چې د دې څخه انکار نشي کېدی چې دلته یو بله کورنۍ جګړه پیل شي.